السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د کرکټ په اړه مې د نن څو تازه لنډ مهم خبرونه ستاسو دپاره چمتو کړي دي، په دې هیله چې خوښ مو سي. د دوبۍ په نړیوال شلوريزه لیګ کې نن اووه افغان لوبغاړي ولوبېدل چې نجیب الله زدران په ضلحق پارو کې، همداسې نوین الحق وځلېدل او راشد خان بیا د سویلي افریقا په لیګ کې وځلېدی، خپله لوبډله یې هم تر بریا ورسول. او داسې نور تازه خبرونه مې هم درته چمتو کړي دي، ویډیو تر اخره راسره وګورئ. هند په دویمه 500 اوریزه لوبه کې نیوزیلینډ ته په 8 ویکټو سره ماته ورکړه. نیوزیلینډ لومړی بیټینګ ترسره کړ. د لوبې په 4.3 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې 108 منډې جوړې کړې. د نیوزیلینډ لپاره گلین فلیپس 14 منډې جوړې کړې، میچل سنټنر 22 منډې جوړې کړې، مایکل بریسویل 22 منډې جوړې کړې. د هند لپاره محمد شمي ډېره ښایسته په زړه پورې توپ اچونه ترسره کړه. نوموړي په 6 اورونو کې یو میډن 18 منډې ورکړې، 3 مهمې ویکټې یې ترلاسه کړې. او هاردیک پانډیا هم په 6 اورونو کې 3 میډن 14 منډې 2 ویکټې واخیستې. او واشنګټن سوندر هم په 3 اورونو کې یو میډن 9 منډې ورکړې، 2 ویکټې یې ترلاسه کړې. د هند لپاره په توپخانه کې روهیت شرما په 50 بالونو باندې یو 50 منډې جوړې کړې، 4 ورځې 2 شپږیزې په بیټینګ شامل وې. شبمن ګیل بیا په 53 بالونو باندې 40 ناسوځېدلې منډې وکړې، 4 ورځې په بیټینګ شامل وې. ویرات کوهلي په 9 بالونو باندې 11 منډې وکړې، دغه په زړه پورې لوبه یې په 8 ویکټو سره وګټل. د دوبۍ نړیوال شلوريزه لیګ کې رحمان الله ګربز، نوین الحق، نور احمد لکنوال او محمد نبي ولوبېدل چې نوین الحق ډېر زبردسته بالینګ ترسره کړي او لوبډلې لوبه هم وګټل. دا لوبه د دوبۍ کیپټلز او شارجه وریریز لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. دوبۍ کیپټلز لوبډلې لومړی بیټینګ ترسره کړ. په ټاکل شوي 40 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره 120 منډې هدف وټاکي. د دوی لپاره جیروډ ډېره ښایسته لوبه ترسره کړه. په 450 بالونو باندې 80 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې، 8 څلوریزې، 1 شپږیزه په بیټینګ شامل وه. او رومن پاویل هم 44 منډې جوړې کړې. د شارجه وریریز لخوا بیکریس واوک په 4 اورونو کې 15 منډې ورکړې، 2 ویکټې یې واخیستې. نوین الحق هم په 4 اورونو کې 41 منډې ورکړې، 2 مهمې ویکټې یې ترلاسه کړې. نور احمد لکنوال په 4 اورونو کې 28 منډې ورکړې، کومه ویکټ یې وانه خیستل. محمد نبي په 1 اور کې 8 منډې ورکړې، کومه ویکټ یې وانه خیستل. د 120 منډ هدف په تعقیب کې شارجه وریریز لوبډلې توپخانه پیل کړل. د لوبې په 14.4 اورونو کې د درو لوبغاړو په سوځېدو سره یاد هدف ترلاسه کړ او دغه په زړه پورې لوبه یې په خپلې ګټې سره پای ته ورسول. د دوی لپاره رحمان الله ګربز په 9 بالونو باندې 18 منډې جوړې کړې، 1 څلوریزې، 1 شپږیزې په بیټینګ شامله وه. ټام کوهلر کوډمور په 40 بالونو باندې 106 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې، 10 څلوریزې، 6 شپږیزې په بیټینګ شامل وې چې ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه یې ترسره کړه. د دوبۍ کیپټلز له لوري عقیب راجا په 3 اورونو کې 34 منډې ورکړې، 2 مهمې ویکټې یې واخیستې. یو بل لوبغاړي هم 1 ویکټ ترلاسه کړه. مجیب زدران بیا نن هیڅ ښه بالینګ ترسره نه کړ. مجیب رحمان نن په 2 اورونو کې 44 منډې ورکړې، 1 ویکټ هم ترلاسه نه کړه چې ډېر زیات د بیټسمنانو لخوا وټکول سو. دغه لوبه د محمد نبي لوبډلې په 7 ویکټو سره وګټل. بلخوا د سویلي افریقا په شلوريزه لیګ کې راشد خان بهترینه توپ اچونه وکړه، لوبډلې لوبه هم وګټل. راشد خان په 4 اورونو کې 14 منډې ورکړې، 1 ویکټ یې ترلاسه کړه. په بیټینګ کې په 7 بالونو باندې 14 منډې جوړې کړې، 1 څلوریزې په بیټینګ شامله وه چې لوبډلې لوبه هم وګټل. بلخوا افغان هیټر بیټسمن نجیب الله زدران نن یو ځل بیا د دوبۍ په شلوريزه نړیوال لیګ کې د خپلې لوبډلې دپاره تیزه چټکه توپخانه ترسره کړه. نوموړي ته په وروستۍ کې په بیټینګ کې چانس ورکول سو. په 18 توپونو باندې 15 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې، 4 شپږیزې، 1 څلوریزې په بیټینګ شامله وه چې ډېره زبردسته لوبه یې ترسره کړل او خپلې لوبډلې ته یې لوبه هم وګټل. په دې لوبډله کې د نجیب الله زدران ترڅنګ په ضلحق پارو کې هم ښه وځلېدی. په 4 اورونو کې 28 منډې ورکړې، 2 مهمې ویکټې یې ترلاسه کړلې چې د هم د خپلې لوبډلې په بری کې ډېر مهم رول ولوبوي. لوبه د نجیب الله زدران او په ضلحق پارو کې لوبډلې وګټل. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست په یوټیوب کې پوپل سپورټ در سره سبسکرایب کړئ. په فیسبوک کې پوپل نیوز در سره فالو کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.